قربان شمع وطنا زد کوم تاریخ دیوان شمع وطنا قدرمن لیدونکو سلام په دې هیله چې ښه صحت ولرئ او خوشحاله وئ. رحمت الله خوستی یم د ډیلي ښار نه ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. دا دی په یوه رکشا کې ناست یو، غواړو چې تلک نګر ته لاړ شو. هلته د هغه ځای څخه یو رپورتاژ تاسو ته جوړ کړو د هغه سیمې خلکو سره، هندوانو سیکانو سره، پښتنو سره وګورو او په زړه پورې مرکې ترسره کړو. قدرمن لیدونکو په دې خپرونه کې چې زموږ سره چا مرسته کړې ده د کام ایر شرکت نمایندګي یوسف جان، همدا ډول نجیب الله ګورباز، لال ټاور تلاوت خان، واحد وحاج ساختمانی شرکت حاجي صاحب واحد، همدا ډول انجینیر صاحب فضل ربی ولی زوی زموږ سره مرسته کړې ده چې موږ د زړه له کومې له دوی څخه مننه کوو. دوی ته الله بریالیتوب او کامیابي غواړو. د دوی د دې مرستې او کومک نه مننه. قدرمنو لیدونکو سرکونه نام خدای ډېر پراخه دي، هر خواته سرسبزه شادابه ښکاري. دا دی موږ هم تلک نګر ته نږدې کېږو، غواړو چې د دې سیمې خلکو سره مرکې وکړو. د تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، په دې هیله چې ښه صحت ولرئ، خوشحاله وئ. قدرمن لیدونکو همدا شیبه موږ د هندوستان نوی ډیلي تلک نګر کې یو. البته هندوستان ته چې کله راغلو تاسو باور وکئ چې ما خو هېڅ باور نه کوو، نفوس یې زښت ډېر دی. هرې کوڅې ته هر سړک ته چې لاړ شي نقشه یې په یو شان دی، یو ډول کورونه دي، یو ډول بلکونه دي، یو ډول سړک دی. سړی نه پوهېږي چې کومې خواته لاړ شم او څه وکړم. خو موږ تلک نګر ته راغلو. دلته اکثره زموږ د افغانستان خلک په دې تلک نګر کې ډېر زیات اوسېږي. په دې کوڅه کې روان وم، د دوکان ته مو وکتل، دوکاندار رور په موږ غږ وکړ، وایي ورونو ستړي مه شئ راځئ. پښتو وغږېدو، مالی والا دا خو لکه چې افغانی وي. خو چې کله راغلو ګورم چې وطندار وختو، نو دی به خپل ځان هم راوپېژني. وروره ستړی مه شې، په خیر. ستړی مه شې، څه وله خیرت ته. شکر دی، ته ښه یې، په خیر یې؟ شکر دی. نوم دی د کوم ځای؟ نوم یې پریم سینګ ده، د هندوانو کلي خوست. د خوست یې؟ خوست هندوانو کلي. څومره وخت کېږي چې راغلی؟ والله تقریبا یو شل کاله کېږي، 19 کاله یم فرید آباد کې زندګي وکړه، یو کال کېږي دلې تلک نګر ته راغلی یم. ولې فرید آباد نه تللی راغلی؟ فرید آباد کې مخکې 50% مونږ وطن درونو، تلک نګر کې 25% وو. اوس یې هغې ځای نه د 50% نور راغله، ورته 25% دلته دلي کې 50% شول. ډېر ښه. څنګه دی دوکان د خپل د کاروبار د ښه دی؟ دوکان مې فرید آباد کې عام هوټل مو کړی ده، چای دوکان مو کړی ده، جوش کړی مو ده، مالټې سنتارې مو خرڅې کړي دي. مګم دلې چې راغللو اوس مې د 3 کمرې مو نیولې وې، 2 کمرو کې استاد کو، 1 کمرې نه دوکان مو جوړ کړی ده. ډېر ښه. کاروبار غریبي خو ښه ده؟ غریبي مجبوري ژوند ده، تېروي څه رقم وکړو. نو خو خپل وطن دی، د هندوستان دی، نو په څه مجبوری ده؟ فلحال مونږ مجیر یو، مجیر یو. خدای دې مونږ ته خپل وطن اباد کړي چې مونږ په خپله هندوانو کلي کې بیا زندګي وکړو، ژوند وکړو. ډېر عالي. یعنې ته افغان یې؟ زه پریم سینګ افغان یم، د تنا سینګ زوی یم. ډېر عالي. قدرمن لیدونکو که څه هم زموږ ډېر هندوان سیکان وروڼه په هندوستان کې اوسېږي، او ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا خو خپل وطن دی. ولې افتخار په دغه وروڼو چې دوی بیا هم ځانونه افغانان ګڼي، وایي چې موږ افغانان یو، په هندوستان کې موږ مهاجر یو.
څنګه تصمیم نه لرئ چې خپل وطن ته لاړ شئ؟ څو میاشتې پخوا یو څو موده پخوا خو د خوست والي د ستاسو د هندوانو سیکانو مشران راوغوښتل هغه مځکې کورونه چې خلکو په زور نیولي وي هغه یې وغوښتل چې تاسو ته یې تسلیم کړي، ولې په دې اړه تاسو هېڅ تصمیم نه دی نیولی؟ څه علت دی؟ تصمیم دار دی چې موږ دا ټول یو څو مشرون چې سره یې وضع کوو چې دغه لوړ شي ورغوله نو خپل ځای تسلیم کړي. نو په دې اړه خو ډېرې خبرې شوي دي، دوی خو ویل دي چې موږ یې تسلیموو درته، تاسو راشئ، خو تاسو کوم اقدام نه دی کړی؟ اوس فعلحال د ټول سره یې وضع ته شي، سره یې وضع ته کوي چې دغه هغه وکړي ورغوله نو یو څو نفر سې لوړ شي خپله کلام موږ ته تسلیم کړي. د خوست خلکو ته څه پیغام لري، څه ویل لري؟ دا تاسو ته ښه زندګي، ښه ژوند، ښه صحت باید موږ هم در وغواړئ چې خپل کلي ته ډېر شو. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو داسې وړاندې ځو وګورو چې په دې تلک نګر کې نور څوک ژوند کوي، څه کاروبار باندې مصروفه دي، زموږ سره اوسېږئ. دونکو دغه ماشومان چې تاسو ګورئ په دې لاره روانو دوی په خپلو کې پښتو غږېدل او ما ته یې هم راکتل خندلې، نو ما دوی ودرول، ما تاسو صبر کوئ چې څو شیبې سره وغږېږو. نوم دی अमरजीत सिंह. अमरजीत सिंह. अमरजीत. तो नोम कमलजीत सिंह. सुनील सिंह. राहुल चंद सिंह. आफरी. दे कौन से है? त्रिशा पारक. खुश. हाँ. तुझे खूब पुतला थे पो हिंदुस्तान की दिल्ली की ओर से गए बेचारे खुश है. हाँ? पख्तो मज़ादो? हाँ. कुर की पख्तो ही है का उर्दू? पख्तो. पख्तो ही है. हाँ. तो से? पख्तो. पख्तो ही है. पख्तो में रखड़ी ना दो? ना. पहले? ना. पख्तो में है? हाँ. डेर का. कौन से के उसे के? हाँ खुश के उस दल था. उस दल तो उसे के. कुर मुकुम से के था. दखुश कुर है. हाँ. सो मंजिल के है? व्यायाम. प्लोर उड़ना चौक दिशता तुरना? हाँ. उसी होता वर्जक शक्ल होता है चाखुस्ता रोगले दे पोसर जिगी की चाय बरो के गना खिस्तोल है वो दिखते तकते जबरदस्त लोचम खुद से उमर के शेज दे तुम तकते खैर कदरमन इनको पास कोर्ट जू वो गुरु चे दो चुक उसीगी चेगे वो वाले चेगे वही वो याला पास मेल मारजी रज़ाई मासर हो सके आपको माजों चे तो ना मैं खसी हूँ ده كلام ما في شيء طلعت شو دي هذيك خالدي ولا خالدي انا ولي الرئيس خاطب ما بين رئيس الامنيه بري كوماندان بري يعني علينا تنولي ده ايه بري عوامي دي خالي بيخي داسي خوازيات خيو بيلا كما غب بنشور هنا كلا خداسي وكي وجه خبر دي بس يعني كم خبر داسي امنيه داسي شيء بده يخص خاف مو تقريبا دير شل كيف زي شكولا كيف تنوم تشوس من وقت الزين دبي دبي يعني هيك من بيجي من تخبط ده وحنان خدای دې سره کې نو ورته واتاب مو ده خدای دې ابو کې چا یې نو یو پروډکټ یو مخه دوه خبرې مو کوي ماما یو یې نو چې خپيای وکړي چې پیدا شوی ایو د نس ایو د څنګه بیا د سوي لکه مو پروډکټ پیدا شوی نه قدرمن لیدونکو بیا هم نیکی هیله او تاو د سلامونه زمو منئ په نوې ډهلی کې یو هندوستان ته راغلیو دلته یوې سیمې ته راغلو البته تلک نګر دی د ما په څنګ کې یو بل دوست ناست دی چې دا هم غږېدلو دلته ما چای څښه دی په خوږه ژبه په پښتو ژبه په خوستواله ژبه غږېده ما یې داسې پټ ریکارډه وکړه دوه درې خبرې مې ثبت کړې نو بیا کله چې ولاړېدو ما ورته ویل چې مزه زه د خوست تلویزیون نه راغلی یم که څه ویل غواړې ویو بیا هم ستړی یم شه خوستی یم هلې نو ګرانه دوست او وروره ستړی مه شه هرکلی خیر ته په خیر وغلی تاسو سره ماشي ښه یې جوړ یې شکر الحمدلله نوم دی نوم مې سندر سنګ ده سندر سنګ
چېرته اوسېږي سمدستي فرید آباد کې نو فرید آباد تر غوړو چورو شي فرید آباد ته به هم در شو دغه تلک نګر ته سره راغلی دلته مې لږ څه کور وي چا سره دلته مې وروڼه مې دي څومره وخت کېږي چې ته د افغانستان نه خوست نه دلته هندوستان ته دلته چې یوه میاشت شوه یعنې د یوه میاشت مخکې په خوست کې وې یوه میاشت مخکې خوست کې ځکه مې ته خوست کې خو ولته داسې غونډې وشوې تاسې خلکو سره والي صاحب غوږ کې هغه ته بس هر څه شته خلکو ته یې وایي چې دی ته خپل شیونه ویر کوي خپل هغه ویر کوي او اته د مولیانو په سطح یې موږ ته د خلکو ته هغه ویر کول یعنې ډېر ښه روش ډېر ښه هم خلک ښه و دغه سره د خوست خلکو رویه خو تاسو سره بده نه یاره دومره ښه وه موږ ته وایي تاسې ګلون راغلي ډېر ښه درته وایه هغه ورځ د تلک نګر کې یو تاسې دغه د ګردواره وتیږئ که نه د تلک نګر کې یو عمومي د خصولو ګردواره د بیا ولته کینې سم د مشرونو هم راغلي وو چا وایي چې موږ امنیت نه دی خوندي چا وایي چې موږ ته په باد سترګې کسي چا وایي چې موږ ته د پوستې روکي چا وایي چې موږ ته د بډي ګردون روکي نو بیا خیر یو تانجک شو چې تاسې والي صاحب ته ورغلي یې عرضه مو ورکړي دو عرض شوی چې عرضه مو نه یې ورکړی نو والي صاحب خو هندوستان ته نشي تللی نو والي صاحب خو لکه چې اول امر لګلی چې تاسې روشئ تاسې څه تصمیم نیولی ورته که نه لرو چې فاصلې یو څه وخت نه لوټ شو خامخا څو نوره موږ سره حکومت ته یم چې په هر هغه کې موږ سره کومک کړی یعنې د عوامو سره که موږ د پوره هېڅ پر ما خپله دوې نیمې میاشتې په خپل کور په کلي کې تېرې کړي بودیام نه یم نو یا هوټل ته یا کوم ځای ته نو دا چې دوې نیمې میاشتې دولته تېرې کړې ته دلته چې راغلی یې مهاجر یې که په د هندوستان کې منل شوی نه مهاجر یو چېرته منل کېدل چېرته موږ ته هغه نه روکوي تاسې افغانون موږ اصلي افغانان یو چې په خوست کې یو اصلي افغانان یو بعضې خلک ولایت کابل کې مو کورونه دي په خوست کې مو کورونه دي داسې نه ده چې موږ بیخي داسې راغلو وطن زمینه کسو چې څه حالت کېږي بیا په هغه څه سړی رفتار کې یعنی تصمیم لرئ چې لوړ شئ بالکل بالکل دا خو دومره خبر سړي چې ځای ځای کای ولاتې وي نو دلته موږ څه وکړو ډېر ښه خوست خلکو ته د دې ډیلي نه څه یل غواړي ولس ته څه یل مشرونو ته خدایه پاکه ته د افغانستان یې موږ په کارور کې چې موږ خپل وطن ته ورشو خپل ښه ژوند او خلک د خدای ارام کړي دا بدبختي د خدای لرې کړي بس دا موږ پیغام ډېره مننه ښه ژوند ولرئ ورته چې ولته خلک ته ویلوړي فرید آباد ته درڅو بیا قدرمنو لیدونکو دلته په څنګ کې مې یو بل میلمه دی نوم سره یې نه یم اشنا چې د نوم څه شی دی خو کله چې ما ته معرفي کړو دغه دوست دغه ملګری البته د کابل نه د ګردیز نه راغلی دی ګرانه په بښنې سره بښنه هم غواړم مریض به هم وي خدای دې صحت درکړي خدای دې شفا درکړي ډیلي ته هرکلی درته وایم بیا د ډیلي نه خوست تلویزیون ته هرکلی درته وایم خیر سلامت یې زه عجایب الله د ګردیز د احمد آبادي ولسوالۍ اوسېدونکی یم زه خپله ما تصمیم مریض یم مخکې هم راتلم خو زه چې را روان شوم له ګردیز نه د ما دوست د انډیوال نوم دی د همصنفي د مکتب دوره ډېره خوږه وي که نه نو هغه جګت سینګ بس ما ته راز نن پرواز و سهار مې زنګ ورته ووایي بس میدان ته راته راغی بس د هغه ځای راغلو اوس د ده سره ناست یو دلته فعلا دا د جګت سینګ په کور جګت سینګ په کور کې یم دوی ما نه پرېږدي چې بل ځای زه چېرې لاړ شم ولې د مکتب هغه خاطرات او هغې را په زړه شي د هغه انډیوالي نه تر اوسه پورې بس خو بس دغه ښه دوست ښه ملګری د ورور حیثیت لري که نه خدای دې اکثر هغه ښه خلک ښه دوستان ښه ملګري ژوندي لري دا راته ووایه چې مریضي دې زیاته شوې ده که ښه شوې ده څنګه نه مریضي خو ما 3 کاله کېږي چې عملیات یې زړه کړی ده 3 واله ما بدل کړي دي بس هغه سره هر وخت دپاره چیک اپ دپاره راځم یو چیکن کوم او دوایي اخلم نه ښه سوی یم نو دا ستاسو لپاره سخته نه ده 3 کاله کې په تګ و راتګ بودیجه مصرف ټیکټ دا به ډېرې ستونزې هم لري که نه بس خو ستونزې لري خو بس کوشش کوو نه څنګه که خو بیا هم خامخا نه وطن کې څه نه لرو وطن کې ډاکټر نه لرو داسې هغلته داسې د قلبي عملیات نه کېږي لکه دلته چې کېږي نه هغلته داسې وسایل نشته داسې شی نشته خو داسې مقصد هغه دوایي چې دلته موږ زه ځان سره وړم هغه دوایي مالته نشته
هلته خو د هندوستان نه دوا ځي نو څنګه هغه دوا تاثیر نه کوي که هغه دوم دریم نمبر دوا هغه دوم دریم نمبر دوا ځي هغه دوایي چې دلته خپله زه په چپخانه کې اخلم هغه دوایي هلته نشته دا دریم څلورم قلم دوایي ځي چې هغه هلته ډېر ارزانه وي بس تجارتي خبره ده ډېر ښه څنګه دلته چې راغلی د بعضې ناروغان د ترجمانانو نه ډېر شکایتونه ګیلې لري کوم ترجمان په لاس خو نه یې لیدلی نه زه خپله خو دا دوستان جګت سنګ چې راسره زه نه یم لیدلی خو د ما خپله همسیمپیان نور چې راغلي وو هغه یې ترجمان په لاس لیدلي وو نو هغه داسې اوس یې خرڅ کړي وو د افغانان نه قدرمن لیدونکو ټول افغانان شکایت لري دا افغانان که په دهلي کې دي که په اروپا کې دي که په امریکا کې که په مسکو کې دي ما چې یو همسیمپي راغلی و هغه ته ما خپله وویلې په کابل کې چې مه ځه ما ته به یو ځای لاړ شو خو دی له ما نه 10 ورځې وختي راغی چې دلته راورسېده چې بیا زه پسې راغلم نو ما ته ویلې پارچه یې راښکاره کړه 15,000 روپۍ د معاینات شوي وو هغه ترجمان 14,000 روپۍ ترې اخیستې وې ده ته هغه پارچه نه ورښکاره کړې نو 2,000 روپۍ یې ده نه زیاتې اخیستې وې زموږ خوست تلویزیون لیدونکو ته که څه ویل غواړې بس د خوست ټولو ته زه د تلویزیون له لارې سلامونه وایم او ټول د خدای پاک په کې خوشحاله وي او لکه ګردیز کې چې امنیت په خوست کې د خدای دغسې امنیت ارامي راولي ټول افغانستان کې د امنیت خبره دې وکړه وبخښه ډېره بښنه غواړم د درې ورځې پخوا هم راغلی اوس هم راغلی او د هندوستان کې زه شاوخوا وګرځېدم یاره کم از کم 1,000 کیلومتره به ګرځېدلی یم په دې شاوخوا 1,000 کیلومتر مربع کې په 1,000 کیلومتر مربع کې نه مې پولیس ولده او نه ترافیک ټول قانون مراعاتوي او هیڅ خبره په دې ښار کې نشته امن امان دی څنګه په دې سوله کې په دې امن کې ژوند خوند شته ډېر ښه خوند کوي صلح خو چې زه خپله دا یو میاشت مخکې له دوبۍ نه راغلم نو دوبۍ کې ما عسکر پولیس ترافیک هېڅ نه دي لیدلي هر چا بسې موټر لږ زره زیات بوته مالته به نوشته و چې اتیا کې به ځي سپېټې او ده بس دی بس یې نوي ته لاړ به زه به کامري ووایي دی به بزان هم نو خبر او مخالفه به پسې راغلی و نو داسې دا شیان دلته دا شیان موږ نه دي لیدلي نه مو چېرې تکلیف لیدلی ده نه مې چېرې پولیس لیدلی ده چې زه یې ځورولی یم زه خپله چې هندوستان ته راځم زه له دغه حسابه ډېر خوشحاله یم په دې چې زه خپله راسم هندوستان کې چې چا ما ته تکلیف نه ده راکړی دا 3-4 پیرې زه راځم د امنیت ښه خوند کوي امنیت خو هر سړی ووایي چې په افغانستان کې خدای پاک دغسې امنیت راولي بس نو په دې هیله چې په د ټول افغانستان کې په د ټول وطن کې همدا ډول لکه په انډیا کې چې امن دی لکه په اروپا کې چې امن دی داسې دلته په افغانستان کې امین امین خدای پاک دې داسې امن راولي تشکر له تا نه مننه سلامت خیر شي ښه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې خوشحاله وئ زموږ خپرونه تر پایه زموږ سره یو ځای وګورئ خوږو لیدونکو لکه څنګه چې مخکې مې ویل چې زموږ سره یو بل دوست کوم چې کور دی او زموږ ګردیزی ورور هم دلته ورته راغلی و د هغې په کور کې ناست یو شنې ترخې چای ورسره ترخه سیمیان ورسره بادام او پسته هم یخي دي زموږ د نوشیجان شي او راغلو دغه دوسته ګرانه سړی مه شي وروره په خیر راغلی ډېر زه مې خوشحال شو چې ته وطنه په خیر راغلی د ما خپل وطن بیا د پکتیا نه موږ په ځای ټول یو پکتیا ولو خیر یا ولایتونه بېل شول ډېره مننه نوم د څه شی دی ګرانه که نوم دې راوپېژنې ما نوم جګت سنګ ګردیزی ده ګردیزی د ګردیز اوسېدونکی زه د ګردیز اوسېدونکی یم خورونه د خوستوال یم تاسو د خوست ډېر ښه جګت سنګ څومره وخت کېږي چې دلته هندوستان ته راغلی مونږ 20 کاله شول چې راغلی یو اساس مجبوریت افغانستان سره ډېر خراب و جنګ جګړه شروع شوه نو په کابل کې تاسو خپله شهید حال یې چې وطن ډېر خراب شو څوک پاتې نه وو په لاش کې مونږ سیکان پرته وو په د کرتې پروان کې په ګردیز نه په سزا شصاب کې مونږ راغلو چې حالات ډېر خراب شو او وطن مو یادېږي مجبوري ده مونږ تاسو ټول مسافر شو د افغانستان خلک څوک په کوم ځای څوک په کوم ځای دلته په ګردیز کې څه کار کوو په هغه وخت هغه وخت کې مونږ د دوکانونو سمساري دوکان لکه عطرونه مو خرڅول او مونږ دلته ډېر مشهور دوکان و ما پلار نوم جاسون مشهور و ولې مو دې ښه خطره لرله په د ګردیز کې 14 کلي وو 14 کم امزي وو توتا خیل وو ګردیزي وو مالا خیل وو د ګردیزیانو کې بیا پرسي زبان دي زماد هغه ټول ټکر مله یاد نه شي خوب کې مرزي د ګردیز اوبو هېڅ نه پیدا کېږي سړې اوبو و ډېر خلک به موږ ته خوست نه راغله چې والا ګردیز کې خاورې وړېږي موږ ته چې
سړی دا خور بلا که بیا پیدا کړو اوس یې انشاءالله یې وطن د ښکلی جوړ شوی خدای دې جوړ کړي موږ وطن دی وایي په هغه کې په یو متل دی وایي وطن ته نه هندو غواړي نه مسلمان غواړي نه سیخ غواړي نه عیسایي غواړي هغه سړی غواړي چې د وطن بچی یې وطن د خدمت وکړي مونږ هغه افغانان یو مونږ وطن ده وطن نه پرېږدو خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي ډیره ډیره مننه جګت سنګه دا راته ووایه چې دلته دغه د نام خدای برق شته او تلویزیون درته چالان دی چې نلونه دي اییر کنډیشن دی اوبه کور کې پرېمانې لري دلته به ډېر خوشحاله وي داسې ده وروره اول تاسې دا فکر وکړئ چې دا به د مونږ تاسې غاښ مطلب در وکړم سترګې به درته وښیم خپله سترګه ښه ده دومره سترګه صحیح وچې مصنوي ښه ده خپله سترګه خدای زیاته کړې ده خپله سترګه خو خپله سترګه ده کوم نعمت چې خدای پیدا کړی ده لکه غاښ دا بدل غاښ وه چې هغه صحیح ډوډۍ خوړلی شي مړۍ خوړلی شي په خپل غاښ هډوکي هم ماتولی شي مصنوعي غاښ خو خوند هم نه کوي ډوډۍ هم چې پرې خو ما بل مطلب را په یاد شو دا خپل سترګې خپل وطن ته وګورو داسې خپل یعنې ستا دا مطلب دی چې خپل ګردیزه خاورې دوړې مې ډېرې خوندورې نظر بالکل بالکل هغه خوندور هر شی خوند کوي یو دغه سړی چې په دغه موسی دی موسی باندې ودرېږو خپل خوب باندې ودرېږو ډېره ډېره مننه قدرمن لیدونکو دا اوس ما نه پوښتنې کوي نه پوهېږم زه په خپله په سوال باندې پوښتنه باندې حیران کړم وایي امسا ښه ده او که خپلې خپې خپلې پښې خو خدای زیاتې کړي دي زه هم دا غواړم چې زمونږ د افغانستان د ملي اردو په خپو ولاړ وي زمونږ خپل پولیس په خپو ولاړ وي مخ امنیت خپل خپو ولاړ وي او ښکلې ډاکټران دې مخ خپل وي چې تا ما نه دا سوال وکړو چې جګه څنګه دلته خو ترجمانان دي خلک شکایتونه کوي دا ولې زمونږ افغانستان کې یو ښه شفاخانه نه جوړوي انارکلي زمونږ خورزه ده نو ما انارکلي سره وویل چې انارکلي وطن خراب دی ته دلته څه غواړې څه شی کوي دلته دې راته یو خبره کوي ماما وایي مکتب چا را باندې ویلی دی قلم کتابچه چا را کړی ده ما یې چې دا د افغانستان خلک دغه وطن وایي هغه وطن د پر خدمت کوو هغه قلم کتابچه زه هېڅ وخت له زړه نه نظیر نه نشي وسه چې زه بل ځای ته لاړه شم بس خدای د هغې ته هم ښه ژوند ورکړي او تاسو ته هم څه ویل غواړئ زموږ افغانانو وروڼو ته افغانانو وروڼو ته دا وایم اوس افغانانو سره یو شئ اوس افغانانو سره یو شئ وطن را جوړ شي ما ته دا زه خپله سردار یم سیک یم ما ته هندو مسلمان سیک یو وروڼه یو هغه خاو کې د بچیان یو یا څوک مونږ نه پوښتنه کوو چې تاسې د کوم ځای دا کابل د نوم دی چا ده د کندهار د نوم دی چا ده تاریخونه لرو دا تاریخونه د پلار نیکه لرو سره یو ډېره ډېره مننه سردار صاحب جګت سنګ دا چې په کور کې دې ځای راکړو او تا دوستان هم راغلي وو دوستانو سره هم مرکې وکړې له تا نه مننه ښه ژوند دې ولرې تشکر جناب صاحب تا نه ډېر زه وکړې همیشه هر ځای کې داسې خدمتونه وکړې هغه خلکو هم زه د خپل ګردیز خاورې ته سلام وایم او خواجه سنۍ نه ونیسئ تر خوست پله پورې خوست پله نه ونیسئ تر درې پورې درې نه ونیسئ تر څکمنیو پورې ولې پلار نکم هم څکمنی و ګردیز کې را پیدا شوي یو نه ضربته پورې ټول پکتیا ته مې سلام ده بس د دوی په نمایندګي وعلیکم السلام ده ښه قدرمن لیدونکو داسې د باندې ووځو په ډیلي کې یو د ډیلي څخه به تصویرونه درته تیاروو که امکان ولري اګرې خوا ته به هم ځو تاج محل ته به هم ځو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو دا راپورتاژ چې تاسو ته جوړ کړی و ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي خوږو لیدونکو دا دی په موټر کې کینو حرکت کوو خو دا چې کومې خوا ته ځو نصیب و قسمت مو چیرته وړي راتلونکې خپرونه به د کوم ځای نه تاسو ته جوړوو نو راتلونکې خپرونه مه هېروئ اوس تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارم په دې هیله چې په ګران افغانستان کې هم سوله وي امن وي ښوونه او روزنه وي د ورسرلوړي افغانستان په هیله